قدرمنو ملګرو، نن په یو بله مهمه موضوع چې هغه زیات نفر ورسره او کسان ورسره مشکل لري، د اکبر ویب سایټ د لارې څنګه کولی شي وظیفې ته اپلای وکړو. اکبر یو داسې ویب سایټ دی په افغانستان کې چې د دې د لارې دندې دولتي او غیر رسمي او د موسسو دندې اعلانېږي. نو لومړی باید مونږ ګوګل خلاص کړو. هر کله چې ګوګل خلاص کړو دلته سر ته به راشو، په ګوګل سرچ کې به موږ اکبر ولیکو. اکبر چې کله تاسو ولیکئ اکبر لیست دا به تاسو انتخاب کړئ. هر کله مو چې دا تاسو انتخاب کړو تاسو ته به د اکبر ویب سایټ صفحه چې ده هغه خلاصه شي. دا موږ سره د اکبر ویب سایټ صفحه ده. دلته لیکلي دي چې د افغانانو لپاره د بشري او پرمختیایي مرستو د همغږۍ اداره ده. اوس دلته ټایټل دی، بیا بای لوکیشن دی، بیا کټګوري ده. اوس تاسو غواړئ د ننګرهار اړوند وظیفې وګورئ. دلته لوکیشن کې به تاسو ننګرهار انتخاب کړئ. چې هر ولایت تاسو غواړئ هماغه به تاسو انتخاب کړئ. زه ننګرهار انتخابوم. اوس زه د انجینرۍ پوهنځي څخه فارغ یم، نو غواړم دلته انجینرینګ انتخاب کوم. د انجینرۍ اړوند وظیفې ګورم. انجینرۍ وظیفې ګورم، دلته راځم، دا مې خلاص کړم. نو ما ته په ننګرهار کې د انجینرۍ اړوند وظیفې دا نشته. ورته ما ته ټولې وښایه چې ټولې څومره وظیفې دلته دي. ننګرهار کې ټول 33 جواب دي. دغه مکمل د ټایټل دی، دا د ارګانیزیشن هم دی، د لوکیشن دی او کلوز ډیټ دی چې په کوم تاریخ دا ختمیږي. اوس فرض مثال څنګه کولی شو یو پروګرام ته مونږ یو وظیفې ته اپلای وکړو. نو لومړی زه دلته وظیفه راخلم چې هغه اګریکلچر افیسر دی. په دا وظیفې باندې به تاسې کلیک وکړئ، دا به دلته کلوز کړئ. دلته به تاسو ته د دې وظیفې اړوند مکمل معلومات درکول شي. دا تاسو به ټول در واخلئ. دلته په اخره کې دلته به تاسو راشئ، لیکلي دي سبمیشن ګایډلاین. په دغه ایمیل باندې به تاسو دلته کلیک وکړئ. هر کله مو چې په دې ایمیل باندې تاسو داسې ډبل کلیک وکړئ، بس دلته ډایرکټ جیمیل ته به تاسو کلیک ورکړئ. چې جیمیل باندې هم کلیک وکړو نو له دې ځای نه وروسته کولی شئ جیمیل نه ټچ فایل ته راشئ او خپل اسناد راواخلئ او ورسینډ کړئ. نو په ډېرې اسانۍ سره کولی شئ یو وظیفې ته بیا اپلای وکړئ. دا چې څنګه کولی شو ښه سی وي او کولیټ جوړ کړو، بیا په هغه باندې به انشاءالله په راتلونکي کې بحث وکړو. تر بیا ښه چېرې لا پمن.